د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې پر ډیورنډ فرضي کرښه د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نښته سوې ده. دغه جګړو کې څومره مرګ ژوبله او زیانونه اوښتي، د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني چارواکي په دې هکله څه وایي؟ بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په ګوشتي ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته پیل سوې ده. له ننګرهار څخه ترلاسه سوي راپورونه وایي چې ماښام ناوخته د دغه ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې پر ډیورنډ فرضي کرښه د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ شدیده نښته پیل سوې ده. شاهدان وایي دواړه خواوې له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخلي. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ګوشتي ولسوالۍ کې د دواړو خواو ترمنځ نښتې کیږي. د جمعې په ورځ سهار وروسته له دې په دې سیمه کې نښته وسوه چې تر دې ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ دواړو خواوو د یو بل مورچې په درنو او سپکو وسلو ویشتلې. د چهارشنبې په ورځ هم له ګوشتي ولسوالۍ څخه د نښتو خبرونه ورکړل سوي وو. د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان چارواکو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د ځاځي میدان او کورمې ترمنځ د دواړو خواو ترمنځ څو ځلې نښتې وسوې او ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو امنیتي چارواکو له خولې د هغو لامل د اسلامي امارت له لوري کرښې ته نږدې د پوستو د جوړولو پر سر اختلاف بللی و. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.